لومړی ټولګي کتاب و د افغانانو ماشومانو کتاب لپاره. دی؟ ها؟ د کوم کال کتاب دی؟ دا د سوویت جګړې سره چې د افغانستان ماشومان دې خوا راغلل، او دې کې لیکلي دي د افغانستان اسلامي دولت د ښوونځیو او روزنې وزارت د تعریف او د ترجمې ریاست دا کتاب به د افغانستان ماشومانو ته ښودلو. صحیح ده؟ اوس دا کتاب راغلی کوم ځای نه دی نوید صاحب؟ ستاسو په خیال نوید صاحب دا کتاب به کوم ځای نه راغلی چې په دې کې ټوپک دی، په دې کې بمونه دي، په دې کې وجنه ده، په دې کې چاودنې دي؟ دا کتابونه به کوم ځای نه راغلي؟ همدغه پوښتنه به اوس خپله کول چې دا کتابونه او د دې دا نصاب چې دا څوک اتھارټي دي که نه، دا ولې داسې کوو، ولې داسې ذهنیت یې ورکوو زموږ ماشومان؟ ګوره زه درته ښیم ښه، دا کتاب دی، دا یې پرنټر که تاسو ته ښکاري دا یې څه لیکلي دي؟ الټه خو به نه وي، الټه درنه ښکاري، سرچپه ښکاري. دا یونیورسټي اف نیبراسکا اوماها په یونایټډ سټیټس اف امریکا کې دا کتابونه چاپ شوي. صحیح ده؟ یعنې د ماشومتوب نه هغې برین واش کول غوښتل. دا په امریکا کې یو اس ایډ $10 ملیون یونیورسټۍ ته ورکړل، دی یونیورسټۍ ته یونیورسټي اف نیبراسکا اوماها ته، او ورته یې ویل چې موږ ته داسې نظام، داسې کتابونه را جوړ کړه چې هغې کې جهاد د جنګ او د دې شیانو فکر موږ ماشومانو ته ورکړی شو چې هغه ماشومان غټ شي او جنګ ته تیار شي. نو اریان صاحب چې کومه پوښتنه وکړه، اریان صاحب دا داسې ده، خلک وایي چې نو اریان صاحب دا کتابونه په 10 ملیونه پیسې د یونیورسټۍ ته میلاو شوې چې ته موږ ته د افغانانو ماشومانو دپاره داسې کتابونه چاپ کا، او دا به بیا افغانانو ماشومانو ته ښودل کېدله. دا کتابونه موږ د کباړي بازار نه، پېښور کې کباړ بازار دی، هغې نه به موږ اخیستل چې ماشومانو به کله استفاده ترې وکړه. نو پښتون داسې نه دی، د افغانستان پښتون داسې نه و، د کوزي پښتونخوا پښتون داسې نه و. ته یې جوړ کړې داسې، تا ته یې جنګ وښولو، تا کې غوسه راوسته، تا ته چاودنې وښولې، بمونه درته وښولې په مکتبونو کې، په سکولونو کې. خدای تا ته ولې وښول؟ دی تا ته ځکه وښوله چې ستا دا خطه چې ده، ستا دا سیمه چې ده، دا ډېره زیاته مهمه ده په اسیا کې. د پښتنو ټوله خطه چې ده د اسیا کې ډېره زیاته مهمه ده، چې کوم سړی په افغانستان باندې د چا قابو وي، هغه ټوله اسیا قابو کولی شي، سنټرل ایشیا ټوله ته قابو کولی شي، کوم سړی په لاس کې چې افغانستان دی. صحیح ده؟ دا دویمه خبره. اوس درته بله مهمه خبره کوم اریان صاحب، په افغانستان کې ځوانان د طالبانو نه ګیله کوي چې تاسو درس بند کړی دی او درس کولو کې. نو نوید صاحب او فضل الله صاحب تاسو نه به زه یوه پوښتنه وکړم، که چېرې طالب درس کولو کې او هغه درس داسې وي، نو هغه درس تا ته قبول دی؟ نه بالکل قبول نه ده. دا خو بیا هغه پخوانی سیستم ته وړي چې ټول همدې شیانو ته خلک روزي بیا. اګزیکټلی. نو درس بند دی، خو که درس هغه کولو کې، نو د طالب مفکوره څه ده؟ د طالب مفکوره هم د جنګ مفکوره ده. نو که هغه طالب تا له درس راوړي، یا به تا له همدا شی راوړي، جهاد، ټوپک، چاودنه، بم، دروز، همدا شی به درته راوړي. نو خلک د طالب نه د درس غوښتنه خو کوي، خو ته دې ته وګوره ځوانه چې کوم قسمه درس ته راوړي. نو مهم شی اوس اریان صاحب وایي چې موږ څه وکړو. اریان صاحب مسله دا ده په افغانستان کې چې افغانستان کې ولس یو بل سره برابر نه دی. برابر داسې نه دی چې د کابل سړی او د خوست سړی کې په ځمکې اسمان فرق دی. که د کابل سړی یو سیاسي مفکوره لري، خوست سړی د هغې مکمل خلاف دی. که کابل سړی موډرنیزم خوښوي، ټیکنالوژي خوښوي، سیاسي پالیسي خوښوي، د پکتیا سړی د هغې مکمل خلاف دی. که د پکتیا سړی کلتور خوښوي، کنزرویټیو سوسایټي خوښوي، کابل سړی د هغې خلاف دی. ټولو نه مهم کار په افغانستان کې چې اوس ځوانان کولی شي، هغه نه درس دی، هغه هېڅ هم نه دی، هغه صرف دا دی چې د ټول ولس مفکوره اوس یو مقام ته راورسي. داسې نه چې د کابل سړی جیګ دی په سوچ او فکر کې، او د دې کونړ، د دې خوست، پکتیا د دې خلک چې دي هغه په سوچ او مفکوره کې ټیټ دي.
یا د دې والا جګ دي او د دې والا ټیټ دي. نو چې کومه خبره هم په افغانستان کې د افغانستان ګټې دپاره به راځي، دا دواړه به یو بل سره نښلي. یو به وایي ماته نه ده قبوله، بل به وایي ماته نه ده قبوله. او غرب چې ترقي هم کړې ده، غرب په دې ترقي کړې ده چې ټول خپل ولس یې په د سوچ مقدار یې ورته بلکل برابر کړی دی. او اخیری خبره آریان صاحب، ته داسې نه وې، زه داسې نه وم، زه ټوپک والا مړ کېدو والا نه وم. که یو ورځ نوید صاحب ته قبوله وای، یو ورځ به د پښتنو په تیر کلتور باندې لایو وکړو چې د پښتنو اصل کلتور څنګه و، موږ به خبرې څنګه کولې، د ځوانانو ژوند به څنګه و، موږ به مینه څنګه کوله، د هلک او جینۍ ترمنځ به مینه څنګه وه، په دې باندې مو خبرې وشي. خو موږ داسې نه وو. دی موږ ته کتابونه راکړل، دی موږ ته جنګونه راکړل، دی موږ ته دا ټولې مسلې راکړې. اوس په افغانستان کې د افغانستان ډېر ځوانان وی چې جهاد جهاد جهاد. دا کم جهاد دی چې د امریکي یونیورسټۍ نه راغلی دی. جهاد خو د قرآن او شریعت نه راځي نوید صاحب. دا کم جهاد دی چې د امریکي یونیورسټۍ نه راغی تا ته وی چې وجنګېږه مړ شه. نو حقیقت چې رو رو راوځي وخت سره، مهم شی موږ ته دا دی چې لر او بر افغان ولس په کوزه پښتونخوا کې په افغانستان کې دی اوس د سوچ مقدار یو بل سره برابر کی. لکه څنګه چې مو نوید او فضل الله ناستو، زه د بلی سیمې یم، دا د نورو سیمې دي، زمونږ سوچ مقدار برابر دی، موږ یو بل اورو او موږ د ګټې دپاره د پرمختګ دپاره موږ درې واړه کار کولی شو، حالانکه موږ د بیل بیل وطنونو. مهم شی دا دی افغانستان کې به د هرې سیمې ولس چې دی سوچ به ولې یو ځای ته رارسوي. که یو اوچت دی او بل ټیټ دی، هم یو بل سره به جنګېږي. نو مننه کوم صاحبزاده ډېره مننه صاحب